سلامونه قدرمنو، امید لرم چې جوړ به یاست. نن د پښتنو په حواله باندې یو لنډ مجلس درته کوم. ولا کله کله چې پښتانه وګورم یا د 50 کلن تاریخ وګورم، نیت مې بد سي چې باچا خان بابا د کام ته ولې خدمت کول، خان شهید عبدالصمد خان د کام ته ولې مبارزه کوله، منډې یې وهل، ولې احمد شاه بابا دا کام له دشمنانو ژغورل، ولې خوشحال خان د دې کام د دې خلکو لپاره مسلسل ټول ژوند مبارزه وکړه له انګریزانو سره، ولې رحمان بابا د کام ته شاعري کړې او هغه یې ولې په پښتو ورته کړې. لرې نه ځو، دغه نږدې 40 کلن تاریخ درته بیانوم. په نږدې 40 کلن تاریخ کې پښتنو خپل ټول هغه مشران چې وکام ته داسې مخلص وو لکه مور چې اولاد ته مخلص وي، تاسو ولیدل، ویې وژل، ویې ځړول، بې عزته یې کړل. نن هم تاسو وینئ ګڼ شمېر پښتانه له دښمن سره ولاړ دي، خپل وطن خپل هیواد خاورې کوي، تباه کوي، بربادوي یې. نه یوازې چې هیواد په جنګ کې ساتي، په تباهي او بربادي کې ساتي، له هغه سره سره د کام هغه ځوانان، هغه انسانان چې په دې خاوره او په دې وطن په دې ملت مین دي، هغه هم یو وژني. د پښتنو په 100% آبادي کې به 15% انسانان داسې نه وي له دې کام سره مینه لري او د دې کام یووالی غواړي. تقریبا 95% پښتانه چې دي هغه غواړي چې دا کام تباه سي، برباد سي. یعنی مجموعي پښتون چې دی هغه پازیټیو مثبت سوچ نه لري، منفي سوچ لري او له منفي سوچ سره ژوند کوي. د پښتنو ډېر بد خوی دا دی چې لور خور خرڅوي د خپلو مفاداتو او ګټو لپاره، لور خور سپین ږیري ته ورکوي، په بنې ورکوي چې ډېرې پیسې باندې واخلي. نو پښتون چې له اولاد سره ښه نه کوي، خپل اولاد د خپلو ګټو لپاره خرڅوي، ټول عمر یې ژړا ته ورکوي، ټول عمر یې غم تکلیف درد ته ورکوي، نو دی به د نورو پښتنو، دی به نور پښتانه ته څه ګټه ورسوي. پښتنو په اخر کې دا یوه خبر کوم چې په تاسې کوم ناورین پروت دی، بدبختي په تاسې کې وجود لري، تاسو تباه کیږي، وژل کیږي، نو تاسو خپله ملامت یاست. په تاسې کې د خپلو فردي د دښمن او د دوست هغه هیڅ نشته چې تاسو یې وپېژنئ. تاسو له دښمن سره منډه وئ، که چا پر سر لاس تر تېر کړي، هغه تاسو خپل پیر فقیر هر څه یې منئ، او هغه خلک چې تاسو له دښمنه ساتي ژغوري مې، هغه تاسو خپله وژنئ.